بسم الله الرحمن الرحیم. راځو مایکروسافټ ورډ ته. موږ په دې ویډیو کې غواړو چې څنګه وکولای شو چې په مایکروسافټ ورډ کې یو استعلام جوړ کړو. دغه لپاره به ما یو استعلام دلته ما سره استعلام شته. دا استعلام څنګه موږ کولی شو چې په مایکروسافټ ورډ کې ډیزاین کړو. نو د هغه لپاره زه راځم یو کنټرول ان یو نوی ډاکومنټ اخلم. لومړی خو تاسو دلته وګورئ په زه به تاته دوه هغه کړمه راشمه دا بل هغه به م تاسو سره اوپن کړم. ګورئ لومړی تاسو دلته ګورئ پر استعلام کې چې هغه دي تا سره درې کالمه تا سره ضروري دي. نو ته به دلته راسې او دلته راسه انزرټ ته. انزرټ کې چېرته ټیبل ته راسه. ټیبل څو کالمه دي؟ درې کالمه دي. درې کالمه او دوه روګانې دي. دا چې کله ته راوستل نو ته لومړی کې دا ټیبل ته به لومړی ټیبل راسته هغه ته واړوې چې یعنې ته خو که پښتو لیکل کوې خو ښي نه چپ ته به له ښي نه چپ ته کوې او د انګلیسي لیکل له چپ نه ښي طرف ته کوې. نو دلته به راسې دا غواړو په انګلیش ته ده. نو تاسو وګورئ دلته لیفټ ټو رایټ یعنې له چپ نه ښي طرف ته. دا خو انګلیش لپاره نو ته غواړې پښتو ته واړوه. دا له آخر وروسته م وایو درسونو کې اوکې. دا چې کله اوکې کړم راسه په لومړی کې څه شی دي او بل لازمه هم ته او دا لیکلو ډایرکشن هم ورته چینجوم منځ ته راوړم. دلته لومړی چې استعلام نوشتی استعلام صحیح ده. په لومړي کې استعلام. په دویم کې چې نوشته تاریخ نوشته ده تاریخ او په دا هم سنټر ته راولم کنټرول ای او بل چې ده راځم احکام دي. اوس دا تاسو ګورئ د تاریخ خانه ډیر کوچنی ده. د دې لپاره به زه لومړی دغه هغه غټ کړم چې دا ګوره تاسو ګورئ دا ډیره هغه ده مطلب دا خو دغه کالم بیخي ډیر غټ دا سیل غټه ده. نو د دې لپاره دلته کلیک وکړئ او دلته انټر کېکاږئ. داسې ګورم دا ګورم زه دومره هغه کوم دا بلې خانې ته لاړه درجې نه وځئ. اوس نو راځئ فور ته. دلته فور ته راشئ. اوس تاسو وګورئ او بل دلته دغه خانه تاریخ چې ده په دې بل هغه لیکل شوی او د تاریخ دا کالم کوچنی ده. نو دلته به داسې راسئ دا ونیسئ او داسې راکش کئ او بل چې ده دا دلته ودرېږئ او دا داسې راولئ. بل د تاریخ ډایرکشن دلته چینج کړی په د بل رقم ته ده. تاسو تاریخ ډایرکشن که غواړئ چینج کئ نو تاسو به راسئ دلته لیاوټ ته. دلته لیاوټ ته به راسئ. لیاوټ کې به تاسو وګورئ چې دلته یو دنه هغه ده د ټکسټ ډایرکشن په نامه. دلته ګورم د ټکسټ ډایرکشن به داسې واخلئ. کله چې ټکسټ ډایرکشن هم داسې واخیسته نو تاسو راسئ دغه ټول لیکل دا انتخاب کړئ. کله چې انتخاب کړئ دا راسئ سنټر ته کړئ. ټول چې سنټر ته کړئ اوس راسئ د هغه سایز هم غټوی شي چې سایز غټولو هم ته راسه او هم کې دلته ته راسه دغه هغه سایز یې ته غټوی سي برابر اندازه دومره صحیح ده. اوس غواړئ د تاریخ اندازه ډیر بد ښکاري نو تاسو دا کوی شئ چې دا دلته دا انتخاب کړئ. راسئ دا انتخاب کړئ او دلته راسئ دا سایز کوچنی کړئ. بل راسئ دا خو ډیر هغه ده لږ زرې ور پورته کړئ. دا لږ زرې ور پورته کړئ. بل چې دا ټول انتخاب کړئ دا هم چې کله انتخاب کړو دلته راسئ بولډ یې کړئ. کله چې بولډ کړم غواړئ بل چې دلته به تاسو وګورئ چې هغه داسې یو شیډو غوندې لري. دلته شیډو نه لري. که چېرته شیډو ورکول غواړئ نو بیا دلته راسئ په هم ته چې راغلی دلته هم تاسو شیډو ورکوی شئ. خو که چېرته غواړئ شیډو نه ورکوئ نو مشکل نشته. بل چې ده دلته مونږ لرو په دلته زه به دا هغه کړم. تاسو دلته وګورئ چې مونږ بل چې لرو دا ټکس خو خپله تاسو بیا لیکای شئ. بل دلته مونږ لرو لوګوګانې راوستي او بل دا ټکس یې راوستي. دا ټکس څنګه راوستل مونږ دلته دا ټکس راولو. دلته به ډبل کلیک وکړئ او بل دغه ټکس لیکل اوس د ویډیو اوږدېږي. دا نو د دې لپاره چې ویډیو سایز غټ نه شي نو دا کاپي کومه دا ټول کاپي کومه او کنټرول سی یې کوم. کنټرول سی او دلته راځمه
دلته درېږم په فوټر باندې او کنټرول وی مې کړم او کنټرول ای دا سنټر ته هم راغله کنټرول وی مې کړم ښه دا خو صحیح ده ټکسټ مې هم راوستل بل څنګه دا لوګوګانې دلته راولم لوګوګانې نو ته دلته کولی شې چې دا لوګو تاسو اوس دلته دا لوګو څنګه کول راوستل غواړئ نو راسئ انزرټ ته لومړی له ده څخه مخکې چې لوګو راولئ دلته راسئ یو شیپ واخلئ کله چې شیپ واخیسته دلته به شیپ ډرا کئ شیپ ډرا که دلته شیپ ډرا که نو راسه دلته لومړی خو یې د اوټلاین که اوټلاین نه غواړې راسه اوټلاین یې بیخي ایسته که د جینه او که فیل شیپ ته راسه او که غواړې یو پیکچر کې را لوګو راولې دلته راسه پیکچر ته راسه دلته کوم ځای کې دی لوګو ده دلته راسه دلته او بیا راسه کوم ځای ته چې هر ځای کې د تا لوګو چې پرتي نو هغه به ته د جینه هغه اوپن کې لوګوز ته راسه نو دلته کومه دی لوګو زه ورته وایم چې کومه لوګو غواړې نو دا لوګو غواړم او دا انزرټ که دا چې انزرټ که دا لوګو خو راغله که چېرته دا اوټلاین نه غواړې او دا اوټلاین یې له دې نه هم ایسته کېږي نو دا اوټلاین لري بل غواړم چې دا بله هغه دلته څنګه راولمه نو بیا تاسو داسې وکئ چې همدغه لوګو نه ده دا کنټرول شیفټ او ووهئ او همداسې ونیسئ کنټرول شیفټ په دې خاطر ګوره تاسو زه کنټرول زاید کوم دا که دلته زه دا ونیسم دا دلته انتقالیږي خو که زه غواړم د همده کاپي واخلم تاسو کنټرول ونیسئ او به رایټ کلیک وکړئ او د باندې ځئ دا یې کاپي سوه خو دا اوس زه چېرته کوم چې د سره مساوي راسي داسې جیګ او ټیټې رانسي بیا خو بد ښکاري نو د دې لپاره دا انتخاب کوئ کنټرول شیف او رایټ کلیک ونیسئ او دا ګوره لارې په همغه کلیک باندې په ده لاندې او په ده جهت باندې ځي دلته چې کله راغلی د باندې کلیک وکئ او راسئ اوس دلته د پیکچر فارمټ ده پیکچر فارمټ کې پیکچر دلته شیپ فارمټ ته شیپ فارمټ ته راسئ د فیل دا شیپ فیل ته او پیکچر ته راسئ پیکچر نه دلته راسئ فرام فایل او دلته چې کومه لوګو غوښتل غواړئ همغه لوګو انزرټ کړئ تاسو چې دا انزرټ کړه نو که چېرته دا آوټلاین نه غواړئ آوټلاین به نه راځي نو دا اوس لوګوګانې مې راوستې بل دا که چېرته تاسو فکر وکړئ دلته موږ دغه ټکس هم لیکلی دي دا ټکس څنګه راوستل غواړئ دا ټکس ساده ټکس باکس اخیستل سوی ده او دلته ټکس کې لیکل شوي لکه زه راځم دلته اوس دلته راځم دلته یو ټکس اخلم لومړی زه دا د هیډر او فوټر لږ زرې دا سایز هغه کومه دا نه پورته نه لږ زرې داسې او دلته لږ زرې کته راځم زه په ده چې نه د جن مخیر لږ زرې داسې په د هغه کته راسو دلته نو اوس دلته زه راځم یو دانه هغه اخلم یعنې ټکس باکس اخلم دا ډرا ټکس باکس ته راځم او دلته راځم یو ټکس باکس ډرا کوم کله چې دا ډرا که نو دلته به ته ولیکې څه لیکل غواړې دلته به دې سر کې راسه دلته د افغانستان اسلامي امارت خو دا چې ویډیو اوږده نه شي راځم همغه اسلام نه دا لیکل راخلم او دا کاپي کوم دا لیکل د چې نه راخلم د افغانستان اسلامي امارت او دا ټول چې کنټرول سی کوم او دا دلته راځم کنټرول وی دا مې پیسټ کړم راځم دا بارډر یې ختموي بارډر هم ختموی سي بل چې دا همدا لیکل دا بلې خواته هم دي نو د دې لپاره راسم همدغه لیکل غواړي بارډر یې ختم کړي دلته د باندې کلیک وکړه او راسه د شیپ آوټلاین ته نو آوټلاین ورته کېږه دا بارډر به هم خف سي اوس غواړئ دا لیکل غواړئ دلته راولئ نو تاسو کولی شئ چې دا لیکل نه دي دا انتخاب که او کنټرول شیفټ او دا رایټ کلیک ونیسه دا به یو پرې هغه کې کنټرول ای کې او دلته راسئ په ده باندې کلیک وکړه کنټرول شیفټ او دا ونیسه تاسو سره به دا کاپي سي که چېرته هم دا داسې بعضې وخت لږ ستونزه ورکوي نو تاسو بیا داسې کولی شئ چې دا ونیسئ او دلته دا ټکس راولئ نو دا ټکس هم دلته راوستم اوس بل ښه دا خو م جوړ کړه بل دلته په د بل هغه کې دا بل داسې اضافه څه چې بل په دلته مؤرخ او دا شماره لیکل شوی نو دا هم تاسو ساده کولی شئ د هغه څخه ترلاسه کوئ یعنې تاسو هغه واخلئ زه به دلته راسم
نو تاسو دلته چې څه کوي لوډ کوي چې لوډ تاسو همداسې تاسو کولی شئ نو شماره هم همدلته شماره هم ولیکئ او هغه هم ولیکئ نو په لویه الله سپارمه ښه وخت ښې چارې دا چې کمپیوټر لږ لوډ ته هغه شو بخښنه غواړم